حامدا و مصلیا اما بعد. خوشحاله یم چې د ډېر ځنډ بعد بیا د رسنیو په مرکز کې د خپلو همکارانو او ورونو سره له نږدې نه ګورو او ورونو خویندو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. تاسو ته معلومه وه چې له مودو راهیسې د دوحې د درېیمې ناستې په اړه باندې راپورونه او معلومات خپرېدل. ومو غوښتل د هیئت تګ په درشل کې د لنډو معلوماتو په ارایه سره چې مطبوعات معلومات ولري د کنفرانس مو دایر کړ او هیله کوو چې دغه سفر د افغانانو دپاره او د افغانستان لپاره د ستونزو په حل کې مؤمد تمام سي مرسته وکړي. امارت اسلامی افغانستان از هر فرصت کې به خاطر حل معضلات و مشکلات مؤثر دانسته میشه استفاده میکنه و به خاطر بهبود زندگی مردم افغانستان بخصوص در عرصه های اقتصادی از فرصت های به دست آمده تلاش می‌ورزه که به شکل اعظمی و خوب استفاده شود. دا چې زه د یو پلاوي په مشرۍ دوحې ته روان یم ومې غوښتل له رسنیو سره هغه ابتدایي معلومات شریک کړو چې تر اوسه پورې لازمه بلل شوې ده چې رسنیز وي. این سفر ما دشمنی با هیچ جهت نیست و تعامل به همه جهتها می باشد که باید درک شود و از آن استفاده بهتر صورت بگیرد.